سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې ټول جوړ وروي نن راځم تاسو ته د کاناډا په مورد یو څو لنډ معلومات درکوم ترڅو تاسو د کاناډا څخه اخراج نشئ او یا هم د ځینې افغانان چې نوي کاناډا ته راځي باید دغه عملونه ترسره نه کړي ترڅو د کاناډا څخه دوی اخراج نشي. دا مکمل تقریبا ما دلته لیکلي دي، اوس تاسو ته وایم داسې زره زره غوږ ورته ونیسئ او دغه هیر نه کوئ ترڅو تاسو ته په راتلونکي کې مشکل جوړ نشي. دا هم هغو خلکو لپاره دی چې په کاناډا کې اوسیږي دا ویډیو، او هم هغو خلکو لپاره دی چې په نورو هیوادونو کې اوسیږي او دوی پلان لري چې کاناډا ته راشي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ چې ځو. بیا هم ښه راغلاست. ګورئ په کاناډا کې باید کوم کار باید ونه کوئ ترڅو تاسو د کاناډا څخه اخراج نشئ. مهاجرت داسې یو هغه لري، مطلب یو قانون و اصول لري که نه، ځکه چې ته د خپل هیواد نه څې بل هیواد ته مهاجر کیږې. مختلف اړخونه لري، ځینې د ناامنۍ له وجې راځي، ځینې د اقتصاد له وجې راځي او ځینې ته مشکلات وي، ځینې په عذاب وي د خپل فامیل نه د خپل کور نه، یعنې مختلف اړخونه لري ترڅو یو څوک مهاجر کیږي. صحیح. نو کله چې موږ تاسو یو بل هیواد ته ځو باید خپل ځان وپېژنو، بیا نور وپېژنو. اول باید خپل ځان ته احترام ولرو. ترڅو چې تاسو خپل ځان ته احترام نه درلود تاسو نشئ کولی چې بل چا ته احترام ولرئ که نه. هر یو انسان چې ځان ته احترام لري هغه نورو ته همچنان احترام لري. صحیح. نو اولین یا لومړی هغه کوم کار دی چې تاسو باید ونه کوئ ترڅو تاسو اخراج نشئ د یو هیواد څخه. بخصوص دا د کاناډا مسله دی، دا د کاناډا په مورد دی چې کاناډا خپل قوانین دغسې هغه کړي دي، مطلب خلکو ته تشریح کړي دي ترڅو دوی باید چې شی وکړي، یعنې پابند او یا هم احترام ولري دغو قوانونو ته. لومړی په نشه حالت کې باید تاسو چې ونه کوئ، ډرایو ونه کوئ. کله چې تاسو پوهېږئ چې نشه یاست هیڅ کله ډرایو ونه کوئ. هغه بخصوص شرابو نشه چې تاسو کله ور ملګرو سره یو ځای ته ځئ او یا هم پارټي نیسئ، کوشش وکئ چې یو تن یې ونه چښئ ترڅو هغه یو تن ډرایو وکړي، او که چیرې تاسو چښئ کوشش وکئ چې هماغلته پاتې شئ. صحیح. ډرایو ونه کوئ. د ډرایو په حالت کې نشه تاسو ته مشکل جوړوي. دویم، تاسو باید ډیر تیز رانندگی ونه کوئ، ډیر تیز سرعت وانه خلئ، ځکه چې تاسو ته مشکل جوړوي. هر چیرته خپل هغه د سرعت هغه کوم هغه چې لري، مطلب اندازه چې لري، دوی په هر ځای کې لیکلي دي چې باید هماغومره اندازه تاسو باید چې شی وکئ، تیز لاړ شئ، خپل سرعت واخلئ. دریم، باید $50,000 نه ډیر غلا ونه کوئ. صحیح. هغه که کته راغلو کیدای شي بندي شي دلته په کاناډا کې، او یا هم مثلا کورټ یا هم محکمې ته معرفي کیږي. خو جنجالونه بیا هم جنجال لري که هغه $1 هم وي، جنجال دی. وظیفې نه پاتې کیږئ، کاروبار نه پاتې کیږئ، پیسې نشئ ګټلی، بس همدغه کورټ به وي، تاسې به وئ. $50,000 نه ډیر چې شی ونه کوئ، غلا ونه کوئ. بل چې دی غلا ونه کوئ، مسلحانه غلا، یعنې چې تاسو سره مثلا هغه وي اسلحه در سره وي او اسلحې په واسطه تاسو یو کور ته ننوځئ، نو هغه خپله چې شی دی غلا دی او اسلحې سره دی خپله یو ډېر سخت جرم دی په کاناډا کې. کیدای شي ممکن د 100% تاسو د کاناډا څخه تاسو ډیپورټ کړي که چیرې په دې شکل تاسو یو چیرته غلا وکړئ. حمله اسلحې سره حمله باید په چا ونه کوئ، که هغه چاقو وي، که هغه توپنچه وي،
که هغه بکس پنجې وي هر یو اسلحه دی. تاسې باید اسلحې سره په چا باندې حمله هیڅ کله هم ونه کوئ. رایټ. بل چې دی تجاوز جنسي او یا هم جنسي تیری. تاسو حق نه لرئ چې په چا باندې جنسي تیری وکئ. که چیرې د 18 کلونه کته وي یا خو بیخي مکمل 20 کاله دلته مو بندي کوي، 20 کال نه بعد چې دین رخصت شوی خپل ځای ته مو لیږي افغانستان ته. هر هېواد نه چې دلته راغلی یم هغلته مو بېرته لیږي د 18 کلونو چې لاندې وي، که هغه هلک وي که هغه جنوب وي. نو هېڅ کله او هېڅ تصور هم ونه کوئ چې په چا باندې تاسو تیری وکئ. ویده کېدل له ماشومانو سره. ماشومانو سره تاسو هېڅ کله هم نشئ ویده کېدلی. باید ویده هم نشئ. نور خو څه کوي چې حتی ماشومانو ته تاسو نږدې ورتللی هم نشئ. دلته په غېږ کې به نه اخلئ، ناز به نه ورکوئ، داسې به نه ورته کوئ، هېڅ. لرې چې ولاړ وي های به ورته کوي، بس خلاص. هغه هم یو ځل یا دوه ځلې. هغې نه چې ډېر وکړي بیا مور پلار اتومات رانیسي، وایي دا مشکل لري حتما چې څنګه دومره های ورته وایي. یو ځل بس خلاص. ډېر حق نه لرئ چې تاسې ماشومانو ته نږدې شئ او بیا هم هغې سره ویده شئ. داسې یو حمله چې چاته تاسې ضرر ورسوئ، داسې یو حمله هېڅ کله باید ونه کوئ تر څو یو انسان ته ضرر ورسوئ. یا پیزه وینه وي، یا خوله وینې وي، یا کوم بل ځای وینې شوی وي، یا مات شوی وي که نه، نو دغه حمله همچنان تاسو د کاناډا څخه ډیپورت کولی شي. هېڅ کله چا سره جنګ مه کوئ. لفظي شخړه همچنان مه کوئ. چې چا جنګ کولو بس سره ټیټ واچوئ ورځئ ورته وایئ چې تا ګټلی بس خلاص. هېڅ کله چا سره به دلته جنګ نه کوئ. بل چې دی د پولیس څخه تښتېدل. کله چې تاسې پولیس په یو جرم ونیسي، پولیس نه به نه تښتئ، ځکه چې تاسې خلاصېدلی نه شئ. ټول کاناډا د کمرو څخه ډک دی. یو کمرې نه چې تاسې خلاص شئ بل کمره ونیسي، بل کمره ونیسي، بل کمره ونیسي، بل کمره ونیسي، بالاخره پیدا کوي. 100% هم پیدا کوي. دوکانو ته به نه وځئ، یو ځای ته به ځئ، بل ځای ته به ځئ، 100% هم پیدا کوي، 1000% هم پیدا کوي. هېڅ کله هم د پولیس نه به تاسې نه تښتئ. که چیرې جرم مو کړی و او یا هم تیز موټر مو تیز وولی و که نه، چېرته یا پولیس دراولی وی، کیدای شي په تاسو باندې شک وي یو نیم ځای کې که نه، په تاسو شک وي، جرم بل چا کړی، په تاسو یې شک کړی وي، صحیح دی. نو تاسو به نه تښتئ پولیس نه، اتومات به درېږئ، هغې سره به خبرې کوئ. حتی که چیرې تاسو وړي هېڅ مشکل نشته، بودیځي تاسو وایي نه پولیس دلته تاسو سره جنګ نه کوي. ډېر نورمال خبرې در سره کوي او ډېر په خندا خله تاسو سره خبرې کوي تر څو مشکل باندې پوه شي چې آیا مشکل په تا کې و که په بل چا کې و. د پولیس څخه به دلته په کاناډا کې هېڅ کله هم تېښته نه کوئ. تقلب او جعلکاري خو پوهېږئ که نه چې هېڅ کله تقلب او جعلکاري ونه کوئ. په چا باندې یو شی خرڅول او یا هم خراب شی خرڅول، صحیح دی، دغه باید ونه کوئ. یا یو چا نه په چا له هنر پیسې اخیستل، یو شی بل شی فریب ورکول، دغه همچنان په کاناډا کې څوک نه کوي او تاسو هم باید ونه کوئ، ځکه چې دلته ټول خلک کار کوي او مصروف دي. که چیرې پوه شول چې تاسو داسې یو کار کړی، حتما تاسو اجازه درکوي او ډیپورت کوي مو. او بل چې د ازدواج غیر حقیقي، مثلا په دروغو سره تاسو نشئ کولی چې واده وکړئ، چې ووایئ چې دغه د مادې سره واده کړی، مطلب هغه دروغ وي او تاسې دولت ته فریب ورکوئ چې دغه د ما واده کړی دی سره، دی ما ښځه دی او یا دی ما میړه دی، دروغ نه. دغه کار همچنان تاسو کاناډا کې نشئ کولی، صحیح. دغه هغه موارد ول چې کاناډا له حکومت یعنی حکومت لخوا خلکو ته وړاندې شوي دي چې خلک باید پوه شي. که هغه نوي خلک دي، که هغه زاړه خلک دي، که هغه نوي راځي دي هېواد ته، مخکې له دې نه چې تاسو راشئ باید هغه پوه شئ، صحیح. نو دغه و د نننۍ ورځې ویډیو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، نو ستاسو حمایت او سپورټ ته ضرورت دی. ستاسو یوازینی سپورټ سبسکرایب بټن دی، څنګ ته هغه زنګوله فشار ورکول دی و لایک دی، کومنټ دی، همدغه دی، نور چې نشته. تاسو ما ته پیسې نه راکوئ چې دلته جوړ کېږم، صحیح. نو تر بله ویډیو مو په خدای سپارم. که چیرې کوم نظریات لرئ نو ویډیو په کومنټ کې ولیکئ، زه په خدمت کې. بای بای.